ډېر په پرنټ باندې سکول دی، دا د حکومت دپاره ډېر یو ټسټ کیس دی. دلته موږ سره بلډینګ نشته دی چې کله جمع وي باران وي نو دلته موږ سره دغه د ناستې ځای موږ سره نشته دی، ایون یو کمره موږ سره نشته دی. نو موږ زه د ماشومانو له چوټي ورکوم ځکه چې داسې خو په بارانه ته خو یې نشم کېنولی. هوا لګي موږ چې سات کې راځو هلته زموږ ډېر ملګري بیماران شو، اوس هغه کټونو کې اصل راز د صداقت دے خودیدا هم حیادا هم مفهوم د شرافت دے خودیدا هم حیادا هم مفهوم د شرافت دے خودیدا هم حیادا هم مفهوم د شرافت دے د امن ضمانت دے زما د ازغونه توبه ما له ګلاب په کار دی، ما ته قلم په کار دی، ما ته کتاب په کار دی. عزتمندو کتونکو سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. عزتمندو کتونکو زموږ د مومن ټي وي خصوصا د جي پي دغه هڅه دغه کوشش چې موږ هغه ځای ته ورورسیږو چېرته چې یو پښتون ته څه مسله وي، چېرته چې پښتون ته یو مشکلات وي هغه راپورته کړو. عزتمندو کتونکو تحصیل ساپو کې بیا ولاړ یم ادین خیلو کې. عزتمندو کتونکو تحصیل ساپي دا یو هغه تحصیل دی چې ډېره زیاته قرباني د بدامنۍ په وخت کې دې تحصیل ورکړې ده. ډېر زیات سکولونه وران شوي دي، ډېر زیات اسپتالونه وران شوي دي. یو سکول دی چې په 2008 کې چې کله بدامني شروع شوله نو دا سکول پکې ړنګ شوی دی. دا فوټیج به تاسو وګورئ عزتمندو کتونکو. دلته دا ماشومان دا ګلالي ماشومان یخنۍ ته ناست دي، په ژمي کې ډېر سخت یخنۍ ته ناست دي او مخامخ یي، په اوړي کې ډېر سختې ګرمۍ ته مخامخ یي. صرف دغه یو سفر چې هغه هم کمزوری دی د دغې دپاره دی. او بله د حیرانتۍ خبره دا ده چې تقریبا چې د اویو پورې ماشومان دلته زده کړې کوي، د دغه اویو پورې ماشومان او دلته 4-5 کلاسه چې کومه دي هغې ته صرف او صرف یو ټیچر دی. ډېره د افسوس خبره ده. عزتمندو کتونکو په دې باندې به موږ خپل پروګرام کوو، وړه شانتې وقفه کوو، د موږ سره اوسئ او بیا راځو دا پروګرام ریکارډ کوو. ژمي کې د ډېر سخت یخنۍ سره مخامخ یي، په ګوړي کې د ډېر سختې ګرمۍ سره مخامخ یي. راځئ دا کلاس تاسو ته ښیم، دا وګورئ. د امن ضمانت دے د امن ضمانت عزتمندو کتونکو څرنګه چې تاسو ته ما وویلې زه په دې دریم کلاس کې موجود یم د دې ماشومانو سره. د دې ماشوم دغه اثار د یخنۍ د بدن نه پته لګي چې دا ماشوم مړه شي. بچیه دلته تاسو په سویم کې سبق وایي او دلته تاسو ته څه مشکلات دي، څه تکلیف دی؟ موږ ته دا تکلیف دی چې موږ ته د سکول ساعت شي، موږ باران موږ په دې سکول موږ تیارېږو، دا موږ باندې دا چوپال پرې نه وځي. موږ ته دغه هم نشته دی، ټراټونه باندې موږ کینو، موږ ته بینچونه هم نشته دی. سکول ساعت شي موږ ځایونو کې نور سکولونه نشته، موږ دغه یو سکول راځو، موږ ته د سکول ساعت شي. دلته ډېره یخ هوا لګي، موږ چې ساعت کې راځو هلته زموږ ډېر ملګري بیماران شو، اوس هغه کټونو کې پراته دي. تعلیم د ژوند په لار د رڼاګانو علامت دی، تعلیم د ژوند په لار د رڼاګانو علامت دی، تعلیم د ژوند په لار د رڼاګانو. دلته موږ سره دلته چې کوم یو ټیچر دی په دې سکول کې هغه موږ سره موجود دی. د هغه نه هم معلومات کوو، د هغه نه هم غوښتنې کوو چې دوی ته څه ستونزې. ضمانت د امن ضمانت دی. ډېره مهرباني، شکریه سرجي چې تاسو رالې زموږ تپوس هم وکړو. خبره داسې ده سرجي چې دلته تاسو هر څه په خپله باندې وکتل، تاسو ته هر څه ته مخې ته دي. تاسو ته دلته موږ سره د ټیچر کمی ده، موږ سره شلټر کمی ده، انفراسټرکچر زموږ سره نشته دی.
د یخنۍ ګرمۍ څنګه چې د ماشومانو تاسو ته خبرې وکړلې دغه ټول ستونزې موږ ته مخې ته دي. یا تاسو وکتل دلته موږ سره بلډینګ نشته دی چې کله جمع وي باران وي نو دلته موږ سره دغه د ناستې ځای موږ سره نشته دی، ایون یو کمره موږ سره نشته دی. نو موږ زه د ماشومانو له چوټي ورکوم ځکه چې داسې خو په بارانه ته خو یې نشم کېنولی. او په اوړي کې هم تاسو کتلی شئ چې په اوړي کې بس موږ سره یو 5-6 بوټي دي، د یو بوټي نه بل له بوزم، د بل نه بل له بوزم، د بل نه بل له بوزم. نو بس دغه مشکلات دي موږ ته په اوړي کې او په ژمي کې هم داسې پریکټیکل کار نه دی شوی دلته. نو زمونږ د ټول چې څومره ایم پی ایس دي ایم این ایس دي د ټولو نه زمونږ دا خواست دی چې د ماشومانو باندې رحم وکړي، دیو له سهولت ورکړي، دیو له پروټیکشن ورکړي او دیو چې څه نیډز دي हर मंजिल क्रीड़ा लंडे हर मंजिल तालिम दे वक्तनो. دلته موږ سره یو زلمی ولاړ دی، د ده نه هم پوښتنه کوو چې د دې سکول په حوالې سره د حکومت نه څه غوښتنې کوي او څه وایي د حکومت نه څه غواړي. د حکومت نه دا خواست دی موږ صرف دا تعلیم د دې ماشومانو غواړو چې دا راتلونکی وخت یې ښه شي. کوو چې دا سکول دی د ډېر وخت نه وران دی، په ژمي کې دا ماشومان د خنۍ نه ناجوړی خني کېږي، په بارانه کې د سکول چوټي دا چوپال دی، دې چوپال ته نشي ننوتلی، دې چوپال د دې د وجې نه ورځي چې دا ترې هسې نه راوغورځېږي. د کمره پکې نشته دی، د ځناورو یېره دا سار چې ماشومان سکول له راشي 1 ګنټه دوی په جارو باندې لګوي، دا دې ځای کې ایکچینج دی اوسه خواته سپي راغلي چې څه مردارۍ دې سپو کړی، کمره پکې نشته، چاردیوالي نشته، دا روډ دی چې واړه ماشومان سبق وایي د ګاډو شوري دلته موږ سره د دې سکول مالک موجود دی، د ده نه تپوس کوو، د ده نه پوښتنه کوو. دا سفر ډېر زیات کمزوری دی، چاردیوالي نشته، د دې دپاره تاسو څه هلې ځلې کړي دي که نه هم دي کړي، چېرته څه درخواست مرخواست څه پراسیس هم کړی دی که نه هم دی کړی؟ جی بالکل، حالانکه دا ذمہواري خو د حکومت جوړیږي، خو ګورنمنټ مطلب مختلف افیسر چې کوم دي هغه وزر دلته کوي، راځي دی نه فکچر هم ولي د سرجي سره میلاویږي، د حالات هم ویني. ډېر په پرنټ باندې سکول دی، دا د حکومت دپاره ډېر یو ټسټ کیس دی، ځکه چې دا مختلف خلکو ریپورټ کړی دی. دې د وجې د حکومت دپاره دا یو ټسټ کیس دی. موږ خو چې کوم دی څوکیدارۍ په طور باندې خپل ذمہواري دلته د اوبو موږ په بالټي کې راوړو، دي ته اوبه مطلب دا ځای ګنده کېږي روزانه، دلته ځناور راځي، دا ځای ګنده کوي، روزانه موږ صفایي کوو ورته. دا بلډینګ دا چھت چې تاسو وینئ سفر دا موږ هم د څوکیدار چې موږ هغه په 3 فیملي کې ډیوایډ کېږي، هغه چې کوم مراد دي هغې باوجود موږ هم دا چې کوم سفر دی دا موږ د خپل څوکیدار فنډ نه د پیسو نه اساس کړی دی. نو دا موږ دغه فورې زموږ کوشش دی چې دا موږ وایي زموږ دا ګلالي بچي دا ماشومان چې دا was sleeping. Chutu. The little mouse came out of his hole. He began to play near. نمونی په طور باندې زه تاسو ته ښیم چې په دې خاوره کې ډېر ټیلنټ موجود دی، ډېر زیات ټیلنټ موجود دی، خو صرف او صرف فیسیلیټي ورکول پکار دي، دغه راښکاره کول پکار دي، د دغه سکرین ته راوستل پکار دي. دا ماشومان دي د دوی ریډینګ تاسو واورئ، د دوی دغه واورئ چې دومره فیسیلیټي ورته نشته دی، خو ماشاءالله دومره قابلان دي چې دا بچې ته سویم کې سبق وی او ته چې کم ستا کم زده کړه کړې ده نو که هغه دې را سره شریکه کړله. Nouns are word for person, place, thing or animals. For example, Ali school pin. Pronoun is used instead of a noun called pronoun. She, you, we, they. Those nouns which we can count. Those nouns which we cannot count. عزتمندو کتونکو څومره ټیلنټ په دې کې موجود دی. که زه دې کیمرمین ته ووایم چې دا را نږدې کي د جرسي دغه د خلکو هغه خلک چې لکونه او کروړونه روپۍ وسې کېږي دا ماشوم هم زده کړه کوي، دې ماشوم ته هم فیسیلیټي ورکول پکار چې په سر سورې کول پکار دي. نمبر موږ سره شیر کوي چې تاسو سره څوک کنټیکټ کوي، څوک رابطه کوي، دې ناظرینو ته خپل نمبر ووایي چې هغه راشي او دلته تاسو ته څه
سمرسته کوي دي ماشومانو سره سمرسته کوي جمپر یې وله راوړي څوک وله چېرته څه نور مرسته یې کول غواړي نو هغه نمبر که را سره خپل شریک کوي نو ډېره مننه به 0304 95 85 626 دا زموږ نمبر دی چې هر څوک موږ سره کوآپریشن کول غواړي نو په دې نمبر دې موږ سره کنټیکټ وکړي یو میسیج یو پروګرام چې تاسو وکات او تاسو ته په خپل مطلب واغسته د بل پروګرام پورې ماته به سمو مل راکړي اجازه د لوی الله په امان